دغه د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم سیالي د لوګر ولایت د محمد اغی ولسوالۍ په بازک سیمه کې د دینی عالمانو مجاهدینو او مخورو له لوري د 900 زده کوونکو او طالب العلمانو ترمنځ ترسره شوه. ورته مهال ځایي مسؤلینو د اسلامي امارت په بیا واکمنېدو سره هیواد کې د دینی او عصري علومو د کیفیت د ښه والي خبره وکړه او ډاډ یې ورکړ چې د پوهې د پراختیا او پرمختګ لپاره به له هیڅ ډول هڅو مخ وانه اړوي. د تاسې په ملک باندې یو داسې اسلامي شرعي نظام راغلی الحمدلله چې موږ د تاسې دپاره د هر رقم تعلیم زمینه برابره سوې او برابره ده. آینده نسل او د آینده قشر دپاره یقینا دغسې پروګرامونه په لارې اچول دا د دې نظام او د مسلمانانو دپاره او د موږ د آینده نسل دپاره لا پیاوړتیا. بلخوا د دغې سیالۍ په لاره اچوونکي او ګډونوال دا ډول پروګرامونه د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د ژوند او لارې څخه د ځوانانو د لا ډېرو خبرېدو لپاره اړین ګڼي او پر دوام یې ټینګار کوي. او مقصد هم همدغه و چې تر څو دا ځوانان خپل مسؤلیت وپېژني او خپل پیغمبر وپېژني په راتلونکي ژوند کې هغه څه وکړي چې هغه د کامیابۍ وسیله وي. په راتلونکي کې موږ دا غوښتنه لرو چې موږ لپاره دغسې امتحانونه د یو بازک په سیمه کې همداسې په نورو سیمو کې لا ډیر سي. د ویلو ده چې د دې سیالۍ د پایلو تر اعلان وروسته به مخکښو ګډونوالو ته بېلابېلې جایزې ورکړل شي.